د شپې داستان. د وږمن ولایه زاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د ده یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې له یوه بل نوي او په زړه پورې ناول سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. د بنګړي والي په نوم دغه په زړه پورې ناول چې اغلې وږمه صبا عامر لیکلی نن یې لومړۍ برخه له تاسو سره شریکوو. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د دغه نوي او په زړه پورې داستان تر پایه راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان لومړۍ برخه راپیلوو. د رڼا مخې ته قلم او ګڼ شمېر سپین کاغذونه پراته وو، خو د څو کاغذونو پاڼو سپین مخونه قلم په خپل تور رنګ کړي وو. د رڼا خواته د میز د پاسه ټلیفون ایښی وو. رڼا اوس په کوټه کې یوازې ناسته وه. هغه خوشحاله معلومېده. نن یې د زړه غوټه ورته خلاصه ښکارېده. تور شوي کاغذونه یې راواخیستل او یو وار بیا یې له نظره تیر کړل. ځان سره مسکی شوه. پر سپین تندي باندې یې راپروت خور پیکی په لاس باندې شاته واړاوه. هغې اوس په ځیر سره تورو شوو پاڼو ته کتل او موسېدله. بیبي نن په کور کې نه وه، د نږدې ګاونډي کره تللې وه. هغې ته ځلا ور په زړه شوه. له لنډ فکر وروسته یې د ځلا د ټلیفون شمېره ډایل کړه، خو کمپیوټر ځواب ورکړ. دا کار یې څو وارې تکرار کړ، خو کمپیوټر یو شان ځوابونه ورکول. دلته ارمان ورغی چې کاشکې د ځلا کور دلته نږدې وای. ورغلی به و او دا خپل نوی لیکل شوی نظم به یې ورته اورولی و. ناڅاپه پر دیواله باندې یې د برېښنا په ځوړند شوي عکس سترګې ولګېدې. بل فکر ورسره پیدا شو. راځه برېښنا ته به ټلیفون وکړم او دا نوی نظم به ورته واوروم. د برېښنا شمېره یې زړه نازړه ډایل کړه. زنګ لاړ، خو ژر یې ټلیفون بند کړ. له خپل هوډ نه واوښته. ور په زړه شو چې برېښنا به یې تل په نظمونو باندې مسخرې کولې، ورپورې خندل به یې. رڼا لنډه شیبه په سوچ کې لاړه. د ښوونځي ملګرې ښوونکې وږمه ور په زړه شوه. وږمه او زرمینه دواړه ورسره ښوونځي کې ښوونکې وې او له رڼا سره د همکارۍ نه وروسته ډېرې ښې ملګرې هم وې. زرمینې کې لویه ستونزه دا وه چې هغه درې ژبې وه او بل لوی مشکل یې دا و چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې چندان جوړه نه وه. خو د وږمې بیا د شعرونو او کیسو سره لګېده. په خپله شاعره او لیکواله نه وه، خو ډېر یې خوښېدل چې له دې ډلې خلکو سره ناسته پاسته ولري او په خپل کور کې یې یوه وړه المارۍ هم درلوده. په هغې کې یې د ډېرو لیکوالو او شاعرانو مجموعې راغونډې کړې وې. وږمه په رنګ دومره ښکلې نه وه، توره سکڼه رنګ یې و، له ونې نه هم ډېره لنډه وه، ننوتلې سترګې یې وې، ګردۍ غونډه پوزه یې وه، خو سپین غاښونه او شونډې یې لږ څه ښکلې وې. کله به چې په خندا شوه نو ښکلې او د پام وړ خندا یې درلوده. په وږمې کې لوی صفت دا و چې څوک به یې له ځانه نه خفه کول او کله به چې رڼا ورته غوسه شوه نو په خندا به یې تیروله او تل به یې
د رڼا شعرونه په غور سره اورېدل. همیشه یې رڼا د واه واه په کلمو خوشحاله کوله. رڼا هم د نورو ښوونکو په مخ کې خپل شعر نه اوراوه. په ښوونځي کې د تفریح په ساعت کې به د ښوونځي په انګړ کې د یوې ونې د سیوري لاندې سره کېناستل او شعر به یې سره واورېده. دواړو به ورڅخه خوند واخیست. اوس چې د جولای میاشت وه او د پېښور ټول ښوونځي رخصت و او له بلې خوا وږمې هم په کور کې ټلیفون نه درلود، رڼا مجبوره وه چې خپل نظم د رخصتۍ تر پایه پورې وساتي او یا به یې کومې ورځپاڼې یا مجلې ته ورکړي تر څو ډېر لوستونکي په یو وار د رڼا نوی نظم ولولي. د وږمې لرېتوب او د ځلان نه موجودیت نور د رڼا لپاره د زغم وړ نه و. ځان یې ډېر یوازې احساساوه. زړه یې راډک شو او ښه ډېر یې وژړل. سوړه سویله یې ویست، اوښکې یې پاکې کړې. له کوټې راووته او د باندې یې ولیدل چې توره بنګړیواله خو نه ښکاري. نن هغه هم د رڼا له بدقسمتۍ نه خدای خبر په کوم کور کې ورکه وه. رڼا ته تر برېښنا توره بنګړیواله ډېره ګرانه وه. تل به له رڼا سره لوبېدله. هغې هم کله کله د رڼا کیسو ته د وږمې په شان غوږ نیو، خو توپیر یې دا و چې وږمې به په ځیر سره غوږ نیولی و او د رڼا په نظمونو او کیسو به یې کره کتنه کوله. خو تورې بنګړیوالې ته به رڼا د خوراک یو څه ورکړل، نو بیا به هغه په خوراک لګیا وه او تر څنګ به یې د رڼا نظمونو ته هم ځان داسې ښوده چې پام یې ورته دی. رڼا خپل لیکلي نظم ته وکتل. په سوچ کې لاړه. لنډه شیبه وروسته له ځایه پاڅېده او تشناب ته لاړه. مخ ته یې اوبه واچولې، خپل ویښتان یې منظم کړل او خپل سینګار میز مخې ته ودرېده. خپل نظم یې په لوړ اواز ولوست او بیا یې د خپل نظم کره کتنه وکړه. وروسته یې قناعت حاصل شو چې ښه نظم یې لیکلی او که د کوم ورځپاڼې او یا مجلې مسؤل مدیر ورته ټلیفون وکړي نو د چاپ لپاره به یې خامخا ورکړي. بله ورځ بیبي ټلویزیون ته ناسته وه. په ټلویزیون کې د اردو سرویس خبري چینل کې د عراق د جګړو په هکله راپورتاژ خپرېده. بیبي چې دومره په اردو نه پوهېده، وار په وار به یې له رڼا نه پوښتنې کولې او رڼا به هم ورته خبر ژباړه. بیبي توبې ویستې. د چایو پیاله یې مخې ته ایښې وه. له یوې خوا نه پرې خولې را ماتې وې او له بلې خوا یې تودې تودې چای څښلې. له هغې سره تل دا مفکوره مله وه چې ګرمي په ګرمي باندې لرې کېږي. نو دا یې عادت و چې په ګرمي کې به یې هم د سړو اوبو پر ځای تود چای ډېر استعمالاوه. د عراق راپورتاژ خلاص شو. د کراچۍ په ښار کې څو ورځې مخکې یو ځان وژونکی برید شوی و چې په دې اړه بله تبصره هم خپره شوه. دا وخت د ټلویزیون په پرده کې مړی او د حملې ځای راښکاره شو. بیبي بیا خپلې توبې تکرارولې. رڼا مسکی شوه. نور یې زړه راتنګ شو او ویې ویل: بیبي نن خو دې په توبو خوله خلاصه کړې ده، الله دې خیر کړي. زوی نه ویني، قیامت دی قیامت. هر چیرې همدا مسلمانان دي چې درګرده وژل کیږي. رڼا چینل بدل کړ او د سندرو چینل یې راواړاوه. په خندا یې ورغبرګه کړه. ښه نو دا واخله، د دوزخه به ووځو او جنت ته به لاړ شو. نن له سهاره د بیبي خوله په وی خلاصه شوې وه او له کومه ځایه چې د ګاونډیانو له کوره راغلې وه همدا په یوه خوله په وی سر وه. د شیرینو د لور کوژدنې حیرانه کړې وه. د صفیې جوړو او د هلک هغو عکسونو چې له جرمني نه یې رالیږلي وو بیبي خوارکۍ سربداله کړې وه. په ګیله یې مخ رڼا ته ورواړاوه او ویې ویل: توبه خدای، زما خو هم دوې لوڼې دي چې په لیدو یې څوک نه مړېږي. د خلکو څنګه ښه قسمتونه دي.
د شیرینۍ لور صفیګۍ خو ولاکه د بسو په بیه هم واخلم. داسې هلک ته یې ورکړې ده چې په دیدن یې څوک نه مړېږي. رڼا ته د بیبي دا خبره نوې وه. ژر یې له بیبي نه وپوښتل څه صفیه یې ورکړې ده؟ چاته؟ والا زه یې کور ته ورغلم. مور یې سمدستي جوړې راواخیستې او ټلویزیون ته یې د هلک فلم واچاوه. زه خو پوه شوم چې خپله لور یې وختي ورکړې ده، خو له موږ نه یې خبره پټه کړې وه. اوس یې ښکاره کړه. دې کمبختې دا فکر کاوه چې د لور روی باران یې موږ له لارې نه راګرځوو. د بیبي په دې خبره رڼا ته خندا یې ورغی. د بیبي د تسلي لپاره یې وویل ځه هر څوک خپل قسمت خوري. برېښنا به تر ما ښه قسمت ولري او زه به تر هغې. ته ولې خپل زړه خورې؟ کراره کښېنه. رڼا ته د صفیې د کوژدنې او د شاو د عکسونو د لیدلو تلوسه په زړه کې ور پیدا شوه. نو له بیبي نه یې د هغوی کره د تلو اجازه وغوښته، خو بیبي ورته د تګ اجازه ورنه کړه. ویې ویل سبا به وایي چې د جاسوسۍ لپاره راغله. پلټنې یې کولې چې کوم مجرد لیور لري او که نه. د ځان غم پسې اخیستې وه. کراره دې په ځای کښېنه، په بلا یې وهې. دا وخت بنګړیواله راغله او د بیبي په زنګانه یې خپل سر موښه. هغې له ځانه وشړله او په غوسه یې رڼا ته وویل یو خو له پیشوبازۍ نه لاس نه اخلې، ټوله ورځ ته یو دا بنګړیواله. نو څه وکړم مورې؟ جمال مسافر، برېښنا مسافره، خپل او خپلوان لري. د صفیې کره مو ته نه پرېږدي. ښوونځی مې رخصت دی. اوس دې زړه ده چې د بنګړیوالې پر ځای پر تا لاس راکش کړم او تا ونازوم. بیبي ته د رڼا په دې خبره او حاضر ځوابي خندا یې ورغی. خپل سر یې وښوراوه او ویې ویل توبه توبه، خدای دې ځوان یې مرګه که. د بیبي خدای خبر چې په زړه کې څه ورتېر شول. ځان سره یې شکر ویست. شکر ده چې ته خو راسره یې، کله خفه او کله خوشحاله. رڼا بیا قلم او کاغذ راخیستی و. دا ځل یې نظم نه لیکه. زړه یې و چې کومه لنډه کیسه ولیکي. د رڼا عادت و چې کله به یې څه لیکل غوښتل یې چې یوازې اوسي، او نه یې غوښتل چې د لیکلو په وخت کې د بیبي ورسره خبرې وکړي او یا د هغې پوښتنې ته ځواب ورکړي. بیبي یې هم په دې عادت باندې پوهېده. رڼا چې به کله هم قلم او کاغذ راواخیسته نو بیبي به هیڅکله د دې په کار باندې غرض نه کاوه او پرېښودله به یې چې په آرامو اعصابو خپله لیکنه وکړي. په دې جریان کې به د کور ټلیفون ته هم بیبي ځواب ورکاوه. رڼا په لیکنې باندې مصروفه وه چې دا وخت په ټلیفون باندې زنګ راغی. بیبي غوږۍ پورته کړه. هلو، د رڼا جانې کور دی؟ اوهو، ته څوک خبرې کوې؟ زه شریف میړنی یم له آبادۍ راډیو نه. رڼا جانه شته؟ بیبي د ټلیفون غوږۍ په لاس کې ونیو او رڼا ته یې اشاره وکړه. رڼا ورغله. بیبي ورو په غوږ کې ورته وویل شریف میړنی دی. رڼا ټلیفون واخیست. مهرباني وکړئ. رڼا جانې، ستاسو نمبر وګړپال صاحب راکړی و. کیدای شي د راډیو د کار په اړه یې تاسو ته څه ویلي وي. بلې هو، تاسو څه وخت له کابل نه راغلي یاست؟ زه خو په کابل کې نه یم، دلته لیلیې کې ژوند کوم او له همدې ځای نه مې راپورونه ورلیږم. هو رښتیا، وګړپال صاحب ستاسو په اړه راته ویلي و چې تاسو په پښتو، دري او انګلیسي ژبه ښې خبرې کولی شئ. زموږ په راډیو کې یوې سیمه ییزې خبریالې ته ضرورت دی. والا څه ووایم، دري او پښتو خو مې ښه ده، خو په انګلیسي کې ګزاره کوم. ما ته وګړپال صاحب ویلي و، خو زه به پرې سوچ وکړم. سمه ده، زما نمبر خو درغی، ځان سره یې ثبت کړئ. هر وخت چې مو تصمیم ونیو ما ته ټلیفون وکړئ. رڼا ورسره خدای پاماني وکړه.
چې رڼا غوږۍ کېښوده نو بیبي سمدلاسه ورڅخه وپوښتل دا میړنی لا پسې څوک دی؟ هسې دا د آبادۍ راډیو خبریال دی. پرون وګړپال صاحب راته ټلیفون کړی و چې په دې راډیو کې کومې سیمه ییزې خبریالې ته ضرورت دی. راته یې وویل که ته پکې کار کوې نو ستا د کور نمبر ورته ورکوم. زه یې په دې زیري ډېره خوشحاله شوم او ورسره ومې منله. رڼا نوره له معلمۍ نه ستومانه شوې وه. خپله یې د ژورنالزم له مسلک سره ډېره مینه درلوده او ډېر وخت یې له بېلابېلو مجلو سره هم کار کړی و. بیبي ته هم معلومه وه چې په راډیوګانو کې تر معلمۍ او مجلو نه معاشونه ښه وي. اکثرې راډیوګانې په ډالرو کې ښه معاشونه لري. نو په مسکه خوله یې رڼا ته ورغبرګه کړه. ښه ده، پس له دې به نو که خدای کول ډالر اخلي. ښه ده، د برېښنا او جمال له سیروم نه به هم خلاص شو چې په $1 باندې مو 10 وارې رټي. خو د ځینو مجلو غوندې نه وي چې کیسه به دې چاپ کړه او بیا به یې پیسې نه درکولې. ښه ځواب یې درته پیدا کړی و چې دا خو پښتو ته خدمت دی. نو رڼا نوره د بیبي له بابولالو نه ستړې شوې وه. په ځواب کې یې وویل ښه ده، موږ خو پښتو ته هم خدمت کوو. ځینې خواران دا خدمت هم نشي کولی. بیبي ترموز ته لاس ور وړاندې کړ او زیاته یې کړه راوړه چای، ځان ته ناسته یې او چای خوري. یوازې دې همدا پیغورونه زده دي او بس. بلا وهلې یې نورې لیکوالې وګوره چې تر کومو ځایونو رسېدلي دي. دستکولونه یې له ډالرو ډک دي. د تا یوازې همدې خبرې ته پام دی چې ما ته مخ راواړوې او ځواب راکړې. ښه درته وایم، بیا به دې لکه د هغې بلې راډیو په شان څوک وغولوي. رڼا پوهېده چې بیبي بیا د ګاونډي کره تللې او د صفیې مور به ورته غوږونه ډک کړي وي او یا به یې جمال یا هم برېښنا په خوب لیدلی وي. څو پورې چې د زړه دا درد نه وي وتلی کله به په کراره شي نو څه له ماغزه ورسره خوري. رڼا په زړه کې د میړني له ټلیفون نه خوشحاله وه او لاس په دعا وه چې خدای دې په دې راډیو کې کار وکړي. هغې انګېرله چې له بلې خوا نه راډیو د دې فرهنګي کارونو لپاره هم مناسب ځای دی او دې کولی شول چې د راډیو د کارونو ترڅنګ خپلې فرهنګي چارې هم په ښه توګه پرمخ بوځي. یو ځلې په زړه کې ورتېر شول چې راځه نن خپله ملګرې زرمینه هم په دې خوشحالۍ کې را شریکه کړم. خو زړه یې بې صبره شو. ټلیفون یې راواخیست او د زرمینې د کور د نمبر په ډایلولو کې شوه. د زرمینې د کور نمبر ته یې زنګ وکړ. وړاندې له دې چې دویم زنګ تیر شي ناڅاپه رڼا ټلیفون بند کړ. خدای خبر زړه ته یې څه ور وګرځېدل. هغه تېره راډیو یې ور په زړه شو چې په هغې راډیو کې هم یو څه کار بشپړ شوی و. خو پوک لیکوال ترک او شوخ شاعر هدایت یې پښې ور وهلې وې او همداسې یې کار نیمګړی پاتې شو. هدایت چې تر 12مه یې زده کړې کړې وې او یو نیم ګوډو مات کتابونه یې هم په خیراتي پیسو چاپ کړي وو. د همدې کتابونو له امله یې په دې راډیو کې یو نیم ځایګی نیولی و. شاعري هم چندان د پام وړ نه وه خو د یارانې په جوړولو کې ښه پوره تکړه و. د نجونو په لوبولو کې پوره لاس درلود. د ښار د هرې ځوان نجلۍ سره به د ده د ټلیفون نمبر موجود و. که څه هم واده یې د مینې په اساس ترسره شوی و خو دا چې پس له واده نه ولې خپلې میرمنې ته وفاداره پاتې نه شو په دې باندې تر اوسه څوک نه پوهېدل. د هدایت یو بل خراب عادت دا و چې کله به څوک لاس ته ورنغلل بیا به یې لاس په ډنډورو پورې کړ. بې ځایه خبرې او تورې سپورې به یې په خوارو نجونو او ښکلو میرمنو پسې کولې. د هدایت د دې لارې ښه انډیوال پوک لیکوال ترکی و. که څه هم ترکی تر هدایت په عمر کې مشر و خو تل په دې لارو چارو کې د هدایت سلاکار وزیر پاتې شوی و او د هغه په صلاح او مشوره به یو کار ترسره کاوه. کله کله خو به داسې هم وشو چې دوی دواړو به یو ځای په یوې نجلۍ پسې منډې وهلې
چې کله به یوه وار تر مخه کړ بیا به خپل پاتې شونې بل ته ورکاوه تر څو هغه شخوند پرې ووهي. ترکې به تل د هدایت په پاتې شونو شخوند واهه او وروسته به یې ورته ورو شانې یاده کړه. هغه هم هله چې ښه پوره بلانوشي به یې کړې وه او په ځانونو به نه پوهېدل نو هدایت ته به یې وویل هلکه پرون دې پاتې شونې راته داسې تر سترګو کېده لکه د سرو شرابو یو جام. هدایت به په خندا کې وویل زه غرق شي ټول عمر بې غمه ناست او ټوله خواري پر ما وي. خبر نه یې چې د پښتو په وطن کې دا ډول شراب څومره په ګرانه لاسته راځي. رڼا هدایت له ډېره پخوا پېژانده. د خپلې شاعرۍ له لومړیو کلونو نه له هغه وخته چې رڼا لا په اووم ټولګي کې وه او د شاعرۍ لومړي کلونه یې وه. رڼا په ځواني کې ښه وه، بده ځواني یې نه درلوده. هدایت هم ورپسې ډېرې منډې وهلې وې خو رڼا ورته نیوی نه و ورکړی. همدا وجه وه چې هدایت به کله رڼا ولیده نو په زړه به یې اور بل شو او په بابولالو به یې لاس پورې کړ، زړګی به یې ښه تش کړ. اوس نو د دوی د ډلې بل لاروی پلټونکی هم په آبادۍ راډیو کې نیغ ناست و. پلټونکی یې لکه ازغی نیغ تر سترګو کېده. رڼا له ځان سره وویل لویه خدایه دا د مردارې نالۍ چینجان هر چیرې خواره واره دي. زه به کله دلته مقرره شم که دا مردار پلټونکی را خبر شي دا وارې به مې هم کشتی په اوبو کې لاهو شي. دی هم د ترکې او هدایت ملګری دی، په یوه جام کې یې سره څښلي دي. بیا به د تیر وارې په شان زرمینه او وږمه مبارکیانې راکوي خو زه بلا مقرره نه یم. د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان لومړۍ برخه همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له دوهمې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان